د عشق په فلم کې درنه د دشمنۍ د علم هیر شو څه سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو په ګلستان سینما کې د پښتو ایچ ډي فلم د بدعمل او بدعمل لګېدلی دی د دې فلم او د دې سینمې مکمل رپورټ له تاسو سره وړاندې کوم خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ سبسکرایب یې کړئ فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ نو ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم راځئ سینمې ته دننه ورسو او کتونکي وغږوو چې کتونکي د دې فلم په باره کې څه وایي ګرانو کتونکو زما پر څنګ باندې یو پښتون ورور ولاړ دی د پښتون ورور په ګلستان سینما کې پښتو ایچ ډي فلم د بدعمل او بدعمله کتلی دی له دې پوښتنه کوو چې دا فلم څنګه فلم دی السلام علیکم وعلیکم السلام کلیواله نوم دې څه دی عمر زمان فلم ته راغلی وی په ګلستان سینما کې دا د پښتو ایچ ډي فلم د بدعمل او بدعمله وکتی څنګه فلم یار ډېر ښایسته فلم قسم دی دې په شانې فلم شته نه بیخي دا ډېر ښایسته فلم و او دې نه علاوه موږ نور فلمونه هم ډېر زیات کتلي دي خو دې په شانې فلم نشته والله ډېر صحیح فلم دی دا د بدعمل او بدعمله د دې کهانۍ پر چیز جوړه ده دا کهاني داسې ده که نه وروره دا مکس کهاني ده پوه شوې د دې څه اینډ نشته دا کله یو ته واوړي او کله بل ته ور واوړي دا کهاني داسې ده پوه شوې آخر کې کہانی پرچش ختمه شو آخر کې کہانی په جهانګیري باندې ختمه شوه هغه یاره فلم لاجمندی دی مړ نه دی پوه شوې تاسو مونږ وګورئ آخر په هغې باندې جهانګیري باندې کہانی ختمه شوه اچھا د دې فلم نوم چې کوم دی د بدعمل او بدعمله د بدعمل او بدعمله څوک پکې بدعمله پکې اجبګل او ارباز خان پکې سیده ساده او پکې بدعمله شو سیده پکې بدعمله شو کنه هغه اجبګل اجبګل ډېر زبردست کس دی موږ خوښ کړی دی زموږ ورور دی موږ هغه نه خفه کېږو نه کله هم همیشه موږ د اجبګل فلم کتلی دی په نره مو کتلی دی په بغیرتنګ مو نه دی کتلی زموږ ورور دی اجبګل قسم دی ډېر نر کس دی کله موږ فلم ګورو بالکل شوق سره یې ګورو اچھا ته فلم کتلو ته ګلستان سینمې ته له کومه ځایه راغلی زه د پاپوش چاني چوک ګول مارکیټ نه راغلی یم پاپوش نه صرف ما ته ملګري وي چې یار دې ته بدماشي وایي فلم لګېدل دی او فلم الټه لګېدل دی بس دې فلم ته نه یم زه راغلی زه دې ته بدماشي وایي فلم نه راغلی یم چې کوم په تېر شوي هفته کوز شو هغې له زه راغلی یم او دا فلم مې وکړ د دې نه زیات دا ښکلی دی زما وروره هغه فلم صحیح دی په خپل ځای باندې خو دا فلم هم په خپل ځای صحیح دی دا ماته ووایه چې تر اوسه پورې به ده د پښتو څومره فلمان کتلي یار 5000 فلمونه خو مې کتلي د شاهد کې دا جبولي 5000 فلمان د کتلي دي دا ګړ د پښتو غدي که د اردو او د پنجابي او د مارواړي او د پلانکي او د چیني دا ګړ پکې شته ټول د پښتو مې کتلي دي چې صرف نوم اخلا زه به درته وایم خیر دی که غریب یم ما هزار د غریبۍ نه شم خاني به درنه پاتې کړم ستا د در ملنګ یم پوه شوې بادشاهي د ملنګانو په دعا شي عجزي لویه بادشاهي ده پوه شوې تا 15000 فلمان کتل دي یو ډایلاګ خو موږ ته ووایه چې کتونکي خوشحاله سي ډایلاګ به ته ولمه پوه شوې وایي مړ به په پښتو شم خو مینت زاري مې نه لګي خیر دی که غریب یم خو د چا بدماشي مې نه لګي پوه شوې دا ډایلاګ دی دا ډایلاګ د چا دا د شاهدي دی خیر دی که غریب یم مړ به په پښتو شم خو مینت زاري مې نه لګي خیر دی که غریب یم خو د چا بدماشي مې نه لګي ډېره مننه قانون د چا پلار غلام نه دی او څوک چې قانون سره بدماشي کوي نن به هغه د قانون غلامي کوي انسپکټر صاحب تا ته غواړه تاسو پکې څه ملاوېږي نو بیا دا ولې بکواس بند کړه السلام علیکم وعلیکم السلام وروره ښه یې برابر یې یاره ښه یو برابر نه یو خیر دی ودې برابر سړی څنګه یو برابر سړی دا دی چې د دنیا خیال ساتي د ځان خیال ساتي بس الحمدلله موږ د ځان خیال هم ساتو د دنیا خیال هم ساتو او استاذ غوندې د مینوالو کتونکو خیال هم ساتو
بس مو خو دې فلم نه راغلي وو بس ښه په شوق هم وکتو ښه ښکلی فلم و بس برابر و بس تاسو دعاګانې دي بس زو رازونو بس ټایم دی پاس کوئ. اچھا په دې فلم کې ویلن څوک دی جهانګیر خان او په دې فلم کې مین هیرو څوک دی اربازی تا ته اربازی خوند درکوي که جهانګیری ما ته خو دواړه خوند راکوي دواړه بس امیر فلم اداکار دي بس خوند دواړه راکوي مطلب د دواړو جنگ وي دوی سره وایي ټکوي تا ته جذبه در پورته کېږي نو نه راپورته کېږي بس ټایم دی بس ښه ښکلی تېرېږي بس په شوق یې ګورو بس په دې باندې مونږ مینهوال دي سلیما ته راځو بس ټایم پکې خپل پاس کوو ورسره ښه ښکلي فلمونه دي بس ګوري. ډېره مننه السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلیواله نوم دې سر صدام. نظام د بدعمل و بدعمله څنګه فلم دی ډېر فلم دی دیکھیے جہانگیر ہے اربازی ہے اور گل ہے اور بل فلم میں کا ڈھیرا بدماشی ہوئے اور ڈائلاگ کم والے سب بس وہ استعمال پریرا شیطان پر روانے کا پختون چوکیاری کی ڈنگے ماجی پہ کھول لی د دې فلم کہانی پرچش باندې ده کہانی ٹیٹ رہا اور پارٹ ہم ٹیٹ تھے اور فلم هم ټیټ دی. ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و د ګلستان سینما کې لګېدلی د بدعمله فلم مکمل تفصیلي راپورټ چې ما له تاسو سره شیر کړي تر بل خوندور پروګرامو پورې ما پر لوی بادار سپارلی یاسته د خدای په امان.